د اوزنابروک جرمني هولسټین. د اوزنابروک جرمني هولسټین د نړۍ له قوي-ترینو هولسټینو څخه دی. په اوزنابروک یا اویجي جینټیک کې 4 نوع هولسټین شتون لري چې له دې جملې څخه دوی په ریډ هولشټاین کې دي. ریډ هولشټاین ته سور رنګ هولسټین هم وایي. اوزنابروک هغه منطقه ده چېرته چې د هولسټین نژاد په لومړي ځل باندې پیژندل شوی یا رامنځته شوی دی. د اوزنابروک هولسټین د 10,648 کیلو ګرامو شودو وړتیا لري چې په دې شودو کې 4% غوړ او 3.5% پروټین شامل دي. که په حقیقت کې وګورئ دغه شوده د دومره مقدار پروټین او شحمو سره د 14,000 کیلو شودو معادل دي. د اوزنابروک هولسټین د خپو څخه کلک دي، غواګانې ژر بلابیږي، د غولانځ د التهاب سره مقاومت لري، تخمدانونه یې سیست یا پوکڼۍ نه نیسي، په غواګانو کې مل یا پریوان لږ پاتې کیږي، د میتابولیکي ناروغیو لکه د کلسیم، پوټاشیم او نورو ناروغیو سره ډیر مقاومت لري. د اوزنابروک هولسټین قوي او ژور بدن لري چې د غذایي موادو د هضم او د هغوی څخه د شودو په بدلولو کې کافي وړتیا لري. د اوزنابروک یا اویجي جینټیک هولسټین تر 10 لنګونونو پورې کولی شي. د اوزنابروک هولسټین یوه ځانګړتیا دا هم ده چې غولانځې یې ډېرې مقاومې، پکې ډېر شوده راځي او په همدې شان ډېره په اسانۍ سره لوشل کیږي. د اوزنابروک جینټیک د نورو هولسټینو په پرتله باندې خاص ځانګړتیا لري. دا هولسټین منظم بیلانس دي، یعنې د دې د پښې، غولانځه او بدن ټول په یوه سطحه قرار لري. دا کار د دې باعث ګرځي چې غواګانې تر اوږد عمره پورې ژوندۍ پاتې شي. که د غواګانو بدن، غولانځه او پښې سره موازي نه وي نو عمر یې لږي. د نرس مینغر زراعتي او مالداري شرکت د اوزنابروک جینټیک د هولسټین نسل نمایندګي په غاړه لري. تاسو کولی شئ چې له خپلو ډاکټرانو څخه مو د دغه نسل القا وغواړئ تر څو په راتلونکي کې قوي او پیاوړی نسل ولرئ.